سلامونه او احترامات ملګرو. الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو مخ رواني. ملګرو د څو ورځې راهیسې زه ګورم دلته په ټیک ټاک باندې اکثرا ملګرو ویډیوګانې جوړې کړي دي او دوی د نوي قانون په اړه باندې خبرې کوي چې قانون د پاکستانکې د پلانکې به راځي په 2023 کې دا به کیږي هغه به داسې کیږي دلته به دا وشي. نو دغسې ویډیوګانې زه ډېرې زیاتې ګورم او دلته نوي چې کوم کډوال راغلي دي یا کوم چې پخواني کډوال دي دیو منځ کې یو تشویش پیدا شوی دی چې نوی قانون به څنګه وي، څه به راځي، څه به نه کیږي، ډوملل به څنګه کیږي، پلانکې به څنګه کیږي، پاکستانکې به څنګه کیږي. ډېر زیات یو غټ تشویش دلته د افغانانو په منځ کې جوړ شوی دی. دلته ډېر ملګري کمنټ هم کوي او نن ما ډېر ملګري ولیدي چې دوی ما نه همدا پوښتنه کوله چې نن قانون کې به څه راځي. موږ ورته ډېر په تشویش کې یو، څه تغیرات به راځي، څه به نه راځي، پلانکې داسې کیږي، پاکستانکې ویلې چې دا به کیږي، پلانکې ویډیو ما وکتل هلته دا دي. زه هغه ملګرو ته یو څو خبرې کول غواړم چې کوم ملګري دغه ویډیوګانې جوړوي، خدای ته وګورئ، د ځان نه دا خبرې مه کوئ. یو قانون چې تر دا دمه عملي شوی نه دی، یو قانون چې تر دا دمه قانون شوی نه دی، ولې تاسو افغانانو منځ کې دغسې ویرې غلط معلومات خپروئ؟ ولې افغانانو ته تشویشونه جوړوئ؟ تاسو صبر وکړئ. هر کله چې یو څه نوې تغیرات راشي، یو بدلون اعلان شي، یو قانون جوړ شي، هغه اعلان شي، هغه عملي شي، نو بیا به موږ په دې باندې خبرې کوو. مخکې تاسو خبرې کوئ چې پلانکې قانون کې به دا شی راځي، پلانکې تغیرات دا را روان دي، پاکستانکې به په جنوري کې دا وشي، په 2023 کې به دا وشي، ماکرون دا وویلي، پلانکې دا وویلي. تر دا دمه دا خبرې نه عملي شوي دي، نه قانون شوي دي، نه د قانون حصه جوړه شوې ده. تاسو ولې مخکې افغانانو منځ کې تشویشونه جوړوئ؟ چې یو شی تر دا دمه عملي شوی نه، یو شی د قانون حصه جوړ شوی نه، نو ولې تاسو دلته افغانانو منځ کې هغه یو قسم تشویش جوړوئ، هغه خفه کوئ؟ دغه افغانان بیچارهګان په ډېرو سختو راغلي. زه مطمئن یم داسې څه غټ تغیرات نشته دی. صحیح ده تغیرات به راځي، خو په اداراتو کې به، په دغه مدیریت کې به اصلاحات راځي او هغه ښه اصلاحات دي. هغه به زموږ او ستاسو دلته کوم اداري کارونه دي هغه به ډېر په اسانۍ سره بیا کېږي، زر تر زره به کېږي. دا ډېر ښې خبرې دي، ښه تغیرات را روان دي. دلته دغه موضوعګان تاسو راواخلئ، غټې ویډیوګانې به جوړه کړئ، غټې موضوعګانې جوړ کړئ، پلانکې به دا شي او قانون دا دی او هغه دا دی او پاکستانکې دا دی. مخکې د افغانانو زړونه وغورځوئ. ولې منځ کې هېڅ هم نشته دی چې هر کله دا قانون عملي شو، کله قانون جوړ شو راغی، بیا ورته ویډیوګانو ته کش ورکوي، ویډیوګانې ورته جوړې کوي، معلومات ورکوي. خو د مخکې خدای ته وګورئ، ځان نه خبرې مه کوئ، دغه د خپلې خېټ نه معلومات مه ورکوئ، خېټیالو چې مه غږوئ. حتی که تاسو صحیح هم وایئ بیا هم صبر وکئ، ځکه دا خو تر اوسه پورې د قانون حصه نه دی جوړ شوی. دا اوسه پورې معلومه نه ده چې څه کې به څه تغیرات راځي. دا هیڅ چاته معلومات نشته دی. دا یو قسم تاسو جرم کوئ. دا جرم بللی کېږي چې د مخکې ځان نه تاسو خبرې کوئ چې پلانکې به داسې کېږي، پاکستانکې به داسې کېږي. خدای ته وګورئ، داسې ویډیوګانې مه جوړوئ. بجای د دې چې موږ افغانانو ته زړه ورکړو، دوی په سختو باندې راغلي دي، دغلته سخت ژوند تېروي، موږ او تاسو یې نور زړونه ګزار کړو. ملګرو دغسې ویډیوګانو نه تېر شئ. هر کله چې یو قانون د قانون حصه جوړ شو، تغیرات راغله، اعلان وشو، بیا ویډیوګانو ته کش ورکوي، ویډیوګانې جوړې کوي، تکړه شئ، افغانانو ته معلومات ورسوئ تر څو ټول ته خبر شي. خو مخکې خلک مه ویروئ، خلکو زړونه مه غورځوئ، تشویشونه مه ایجادوئ. خدای ته وګورئ، دغسې مسایلو نه، دغسې خبرو نه، بې ځایه ویډیوګان نه تېر شئ. چې هر کله قانون عملي شو، قانون جوړ شو، اعلان وشو، تغیرات راغله، بیا تکړه شئ، ویډیوګانو ته کش ورکوئ. بیا چې څومره ویډیوګانې جوړولی شئ جوړې کوئ، افغانانو ته معلومات ورکوئ. مننه.